واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی واذکروا یاد کئی نعمت اللہ دا اللہ نعمت علیکم پتا سبحان دی ومیثاقہ الذی او دا اللہ حق وعدہ ومیثاقہ او دا اللہ وعدہ الذی حق وعدہ واثقکم به چا اللہ جل شانو اغست دستا سنا واثقکم اغست دستا سنا به دا وعدہ اذ پا اغی وقت قلتم چوی تاسو سمعنا منگا واوریدا و اطانا او منگ تابداریو اذ پا اغی وقت قلتم چوی تاسو سمعنا منگ واوریدا و اطانا او تابداری مکلا واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی ان اللہ بشک اللہ علیم پوئے دے بذات الصدور دا زلونو پر رازونو باندے دا مائک سلوک لگے اللہ جل شانو فرمائی چې زما نعمتونه یاد کئ او زما هغه وعده چې ستاسو نه مې اغوستې وه او تاسو وی چې او موږ ستا دا خبره ومنله ستا تابعدار یو موږ واورېده دا خبره موږ ته دا هر څه قبول دي موږ به په دې باندې عمل کوو نو الله فرمایي اوس د هغې وعدې په حق له د الله جل شانو سره ویریږئ ځکه الله جل شانو د زړه په راز باندې معالم دی ړومبی خبره الله فرمایي واذکروا نعمت الله علیکم د الله جل شانو احسان یاد کوي په خپل ځان باندې هغه احسان دا چې الله جل شانو تاسو مسلمانان پیدا کړي یا الله جل شانو تاسو ته ایمان نصیب کړی دی دا د الله ډېر لوی احسان دی وره نو الله جل شانو فرمایي زما نعمت یاد کړي دا یو نعمت نه یادوي ټول نعمتونه یادوي خدا یو نعمت ځکه یاد کو چې الله جل شانو داسې ونه وي چې واذکروا نعم الله دا الله نعمتونه یاد کړي ډېر یو نه بلکې دا الله نعمت یاد کړي دا الله جل شانو نعمت دا یو ځکه یاد کړی دی چېرته به په دې پسې نه لګي چې ورګه یو د الله نعمت ګورم نه د الله جل شانو نعمتونه څوک نشي شمارلی ځکه تقریبا صورت ابراهیم کې راځي الله جل شانو فرمایي چې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که دا الله جل شانو دا نعمتونه ته شمار نو شمار به نه کې دا الله نعمتونه صرف الله ته پته چې څونه دي ما او تا ته پته موږ به صرف دې ته ګورو چې د الله جل شانو هر قدم هر لحظه هغه د الله جل شانو احسان دی په موږ باندې هر وخت د الله جل شانو په نعمت کې او د الله په احساناتو کې موږ راګیرو نو الله جل شانو فرمایي واذکروا نعمت الله علیکم کم نعمت چې ما په تاسو باندې کړی دی هغه ځان ته یاد کړئ ښه ومیثاقه الذي واثقکم به هغه وعده ځان سره یاد ساتئ الله جل شانو فرمایي کومه وعده چې ما ستاسو نه اغوستې وه په هغې وخت کې قلتم چې تاسو وي سمعنا و اطعنا او مونږ دا خبره مونږ ته قبوله ده ستا دا وعده مونږ ته قبوله ده نه الله فرمایي هغه ځان ته رایاده کوي دا کومه وعده وه هلکه چې الله جل شانو د مسلمانانو نه اغوستې وه مفسرینو حضراتو څه اقوال دي چې الله جل شانه وعده اغوستې وه نو الله فرمایي چې هغه وعده ځان ته یاده کوي نه دا یا یهودیان یادوي الله جل شانه دا آیتونه مبارکه چونکې مدني دي د هجرت نه پس نازل شوي دي د هجرت نه پس نازل شوي نو کم یهودیان چې الله جل شانه هغې ته فرمایي چې تاسو ما په یو ښه خاندان کې پیدا کړي چې د یعقوب علیه صلات وسلام خاندان نو په هغې کې مې پیدا کړي دا د الله نعمت او احسان دی په بیا مې تاسو له کتابونه درکړي تورات او انجیل غوندې کتابونه مې ته درکړي نو تاسو خو د تورات باره کې ویلي چې خدای ته موږ له یو کتاب راکړي نو موږ به ستا خبره ومنو تاسو دا وعده کړې وه چې موږ به دا کتاب چې ستا له طرف نه راځي دا به منو الله جل شانو فرمایي ما سره چې کومه وعده کړې ده اوس د هغې وعدې خیال وساتئ هغه یهودو ته وایي یا دغه یهودیان د دې نه مراد دي یا د مسلمانان یا د کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته الله جل شانو فرمایي
چې ګوره د الله جل شانو سره چې کومې وعدې تاسو کړي دي هغه وعدې پوره کړئ. کومې وعدې تاسو ته ما ووي چې د هجرت نه پس دا سورة مائده نازله شوې ده او په دې کې څه آیتونه مبارکه داسې دي چې هغه د نبي علیه صلات وسلام چې کوم حجة الوداع و د هغې په موقع نازل شوي. آخري وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته ما ویل چې الیوم اکملت لکم دینکم څه د پاسه اتیا ورځې نبی علیه السلام د دې آیت د نزول نه پس ژوندی و بیا نبی علیه صلات وسلام د دې دنیا نه تشریف یوړو. تقریبا دا صورت مبارکه دا په آخري صورتونو کې دی او د دې آیتونو مبارکه تقریبا هغه په آخري آیتونو مبارکو کې دي. دا خو چونکې حجة الوداع و نه دې نه مخکې په 6 هجرې باندې یو واقع شوی و چې هغې ته صلح حدیبیه وایي. صلح حدیبیه په حدیبیه کې یو لاسنیوه شوی و د نبي علیه صلات وسلام سره. هغه لاسنیوه دا وه چې الله جل شانه فرمایل چې دې خلکو د نبی علیه صلات وسلام سره بیعت وکړو چې موږ به تا نه پرېږدو او ته چې د عثمان رضی الله تعالی عنه دپاره تر څو پورې جنګېږې موږ به تا سره یو او چې ته موږ ته کوم حکم کوې موږ به د هغې حکم خلاصه دا ده د هغې بیعت چې ته کوم حکم موږ ته کوې د الله او د الله د پیغمبر څه حکم یې موږ ته موږ به هغه بجا راوړو. نو تاسو چې کومه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لاسنیوه کړې وه بیعت متې کړی و نو دا یو قسم وعده وه. الله جل شانو فرمایي هغه وعده په هغې باندې اوس برقرار اوسېږي مسلمانانو ته وایي. نو الله جل شانو فرمایي چې ما سره هم کومه وعده کړې وه دغلته خو چې دا کومه وعده وه دا خو د نبي علیه السلام سره وه نه. الله جل شانو فرمایي په سورة فتح کې ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. کم صحابه چې ستا په لاس بیعت کوي دا اصل کې د الله په لاس باندې بیعت کوي. د پیغمبر اطاعت ته چا اطاعتي د الله اطاعتي. من يطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه د الله تابعداري وکړه. نو یو دا یو چې دی وعده کړی و د الله جل شانو سره هلته په 6 هجرې کې نو الله جل شانو فرمایي په هغې باندې برقرار اوسېږي چې خلاصه د هغه ټول بیعت دا وه چې الله او د الله پیغمبر مونږ ته څه وایي هغه به مونږ منو. او د دې تعلق ته دې آیت مبارکه د هغه مخکینی آیت مبارکه سره صورت په شروع کې تاسو ویلي چې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے مسلمانانو تاسو چې د الله جل شانو سره کومې وعدې کړي نو هغه اوفوا بالعقود هغه وعدې تاسو پوره کړئ. نو وعدې تاسو پوره کړئ. دلته ورته الله جل شانو هغه یو وعده ور یادوي چې تاسو په 6 هجرې کې یو وعده کړې وه نو هغه اوس سر ته رسوئ. ښه اوس چې تاسو پورې مسلمانان یې چې کلمه مې ویلې ده اوس په دا خبرې سر ته رسوئ. مطلب دا دی د لا اله الا الله محمد رسول الله د لاندې چې څونه خبر راځي هغه به اوس سر ته رسې. نه یو سړي ته وایي چا وي چې مونځ که نه ورته وایي چې یاره زه ته مسلمان نه ښکارم څه بس کلمه مې ویلې ده کافي ده که نه. زموږ والي صاحب یو مثال ورکوو نه داسې خبره نه ده کلمه تا ویلې دي دا مطلب نه چې ته صرف په کلمې باندې سر ته ورسېږې ته به نور څه نه کې ته مسلمان یې او بس ته به جنت ته ځې او د جهنم اب بسر کې به هم تا ته نه لګي نه داسې نه ده. کله چې ته مثال بیا ورکوو د جمعې په تقریر کې او یو سړی هغه نکاح وکړه نکاح بیا څه ورځې وشوه بس ښځې ورته وایي چې یاره ورشه چای راوړه غوړي راوړه پتې راوړه او پۍ راوړه اوړه راوړه دا ټول څیزونه هغه ورته ستا دماغ خراب دي ما ته په نکاح کې چا دا نه ویلي چې دا څیزونه به راوړي نه نه وایي تا چې دا ویلي چې ما قبوله کړې وه قبوله مې کړه نو دا هر څه پکې راځي نه چې تا کله دا خبره قبوله کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو اوس دا ټول کارونه به ته کې مونځ به هم کې اودس به هم کې روژه به هم نیسي حج به هم کې زکات به هم ورکې صدقې به هم ورکې اخلاق به هم دې ښیي معاملات به هم دې ښیي د الله د حقوقو خیال به هم ساتي د بندګانو د حقوقو خیال به هم ساتي د ټولو خبرو ته به خیال کې. الله جل شانو فرمایي چې واذکروا نعمت الله علیکم د الله چې په تاسو کوم احسان دی هغه یاد کړئ ومیثاقه الذي واثقکم به د الله سره چې کومې وعدې تاسو کړي دي هغه هم سرته ورسوئ. یا یو دریم مطلب هم د دې مفسرینو حضرات ذکر کړی دی هغه دا روحونه پیدا کړه روحونه الله جل شانو چې د انسانانو د روحونه هلته الله جل شانو عالم ارواح چې څه ته وایي په هغې کې ته وعده اغستې وه چې الست بربکم
ستاسو رب نه یم نو دې ټول وی چې ولې نه ته زموږ رب یې الله الله جل شانو فرمایي هغه واده چې م کړی و که نه نو اوس هغه واده سرته ورسوي چې زه ستاسو رب یم او زما خبره ومنئ. امام سدي رحمت الله علیه فرمایي چې دلته د دې وعدې نه مراد هغه دلایل عقلیه او دلایل نقلیه دي. مطلب دا دی چې الله جل شانو فرمایي زما احسانات یاد کړئ. هغه وعده چې الله جل شانو ستاسو نه اغوستې د هغه وعده ده چې الله جل شانو یو انسان له عقل ورکړی دی او یو انسان ته قرآن ورکړی دی. مطلب دا دی چې په دې کې تاسو لږ سوچ وکئ چې د الله جل شانو احکامات چې کوم مخکې تیر شو چې هغه د مونځ او هغه د تیمم او هغه د اودس او هغه د غسلو چې هغه ستاسو په سمجھ کې راشي او په هغې باندې بیا عمل وکئ. دغه هم یو مطلب مفسرینو حضراتو ذکر کړی. نو میثاقه الذي د الله هغه وعده ځان سره یاده کوي واثقکم به چې الله تاسو نه اغوستې و اذ په هغه وخت کې قلتم تاسو ویلي سمعنا مونږ خبره واورېده و اطعنا مونږ تابعدار یو. سمعنا مطلب دا دی چې مونږ قبوله کړې ده. سمعنا څه مطلب دی چې مونږ قبوله کړې ده. هلکه زه تا ته وایم دا کار داسې وکړه بیا راته وایم دا کار داسې وکړه بیا راته وایم دا کار داسې وکړه نو ته بس وامې اورېده که نه سمې کړه وامې مطلب دی دا خبره زما قبوله ده وامې اورېده دا خبره زما قبوله ده. نو سمعنا مونږ واورېده تاسو ویلي وي چې مونږ اورېدلې خبره و اطعنا مونږ به اوس د دې تابعدار یو. مونږ چې ته څه وایې الله خبره ومنو تاسو خدا ویلي وو نو اوس د دې په باره کې واتقوا الله د الله نه ویرېږئ. د دې وعدې باره کې ان الله علیم بذات الصدور الله جل شانو د زړه چې کوم راز دی په هغې باندې عالم دی. ښه بس په ګوزا